بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په اکسل کې یو ډېر مهم ټریک او طریقه درته ښیم، خاص د قرعه کشۍ لپاره هم استفاده کیږي. ګورئ، کله چې زه په دې سټارټ بټن باندې کلیک وکړم، ما ته رینډملی چې دا یو نوم چې دی شوکۍ ولي. ګوره په دغه کم نښه چې ده په دې باندې ما ته چې کوم نوم راغی، ما ته شوکۍ چې وینر څوک دی، وینر از ولي. همدارنګه ګوره هر ځل چې کلیک کړم ما ته یو عدد یو نوم چې دی هغه شوکۍ. ګوره دا ځل چې دی څوک وینر از منګل. نو دا رینډملی چې دی یو نوم درته شوکۍ چې هر یو نوم دلته راغی هغه نوم درته شوکۍ. نو دا د قرعه کشۍ لپاره ډېر یو مهم سیستم دی. که غواړئ چې تاسې دغسې سیستم جوړ کړئ نو راځو د جوړېدو سیستم ته تاسې به ویډیو دقیق وګورئ تر څو په دغه سیستم باندې په اسانۍ سره او ښه طریقې سره پوه شئ. را به شو، زه به اکسل اوپن کړم. اکسل کې ګورئ تیار ما دلته چې دی نومونه لیکلي. دغه نومونه دي، دا نومونه به تاسې سلیکټ کړئ. یو کالم کې به نومونه ولیکئ، بل کالم کې به ویلیو ورته ولیکئ، مثلا 1 دا مې ولیکل. دې نه وروسته به تاسې انزرټ ته راشئ. انزرټ کې چې دی دې ځای نه به راشئ، دغه پای ده په دې کې به دا ډاوټ چارج چې دی دا به انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړ دلته به راشئ، په دې چارج چې کوم دی په دې باندې به تاسې کلیک وکئ. کلیک نه وروسته چې دی دې خوا به راشئ، دلته په دې چارت الیمنٹ باندې کلیک کړئ. دا د چارت چې کوم ټایټل دی او لیجنډ دی دا به تنې ختم کړئ. صحیح شو. بیا به راشئ په دې چارت باندې به کلیک وکئ، رایټ کلیک دې فارمټ ډیټا سیریز ته به راشئ. کله چې دې ته راغلی دې ځای نه دغه کم چې هول سایز دی دا به ورته تاسې انتخاب کړئ 80. انټر به یې کړئ، دا 80 شو. بیا به راشئ دې ځای نه په همدې باندې چې کوم دی په دې چارت باندې به بیا رایټ کلیک وکئ. رایټ کلیک نه وروسته به راشئ ډیټا لیبل ته. ډیټا لیبل ته چې راغلی بیا به په دې رایټ کلیک وکئ. په دې ډیټا لیبل باندې به رایټ کلیک وکئ، فارمټ ډیټا لیبل ته به راشئ. دې ته چې راغلی دې ځای نه به چې دی دا کټګوري انتخاب کړئ او دغه ویلیو چې کوم ده دا به لرې کړئ تنې. کله مو چې دا انتخاب کړئ تاسې دې خوا راشئ. اوس چارت وګورئ، چارت کې چې دی موږ سره نومونه راغلل. اوس دغه کم نومونه چې دی دا انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته به تاسې لاړ شئ هوم ته. هوم کې چې کوم دی دا به بولډ کړئ. دې ځای نه به راشئ، دغه کلر چې کوم دی دا به ورته وایټ انتخاب کړئ. دا مو چې انتخاب کړ بیا به تاسې په همدې انزرټ کې چې کوم دی دې ځای نه به یو شپ راواخلئ. انزرټ مینو نه انزرټ باندې مو چې کلیک وکړ رابسئ یو شپ به راواخلئ. مثلا زه دغه ټرینګل راخلم، دا به تاسې ډرا کړئ. دا به ډرا کړئ دې ځای نه او دا به چې کوم دی روټیټ کړئ داسې. کله مو چې روټیټ کړ دلته بیا داسې منظم برابر دې باندې دلته کېږدئ. بیا به دلته دې اوټلاین ته راشئ، دا به نو اوټلاین کړئ. صحیح شو. هغې نه وروسته به تاسې راشئ دغه کم ستاسې چې کوم دغه چارت دی دې باندې به کلیک وکئ او کلیک نه وروسته چې دی د دې فارمټ ته راځئ. فارمټ نه وروسته چې کوم دی د دې دغه سلیکشن پن باندې کلیک کوئ. دې باندې مو چې کلیک ورته لیکلی چارت 1. چارت 1 نه وروسته به تاسې دلته راشئ. چارت 1 نه به وروسته دلته تاسې راشئ، څه به وکئ دلته به ورته ولیکئ چې سپین ویل. دا به ولیکئ. کله مو چې دا ولیکه دې نه وروسته تاسې به راشئ دلته یو کوډ دی ما سره. دغه کوډ چې دی زه را کاپي کوم. دا به تاسې دا کوډ چې کوم دی دا به تاسې ته زه لینک درکړم. دا کوډ به تاسې همغه لینک نه راواخلئ. ګورئ زه بیرته راځم همدغه خپل چارت ته. دلته چې راغلی تاسې دې ځای نه به راشئ، په دې شیټ باندې به رایټ کلیک وکئ. کله مو چې رایټ کلیک وکړ ویو کوډ ته به راشئ. دې ځای نه به چې دی انزرټ ته راشئ، انزرټ ماډیول باندې به کلیک کړئ. دلته به هغه کوډ چې کوم ما را کاپي کړ هغه به پیسټ کړئ دې ځای نه. صحیح شو. کوډ مې پیسټ کړ. ګورئ په دې کې ما سره چې کوم دی دغه کومه ډیټا چې ده هغه دلته تاسې وګورئ. ډیټا ما سره په کوم ځای کې ده په B3 نه شروع ده B12 پورې. نو دلته چې کوم دی په دې کوډ کې هم ما سره ګورئ B3 نه B12 پورې دا انتخاب دی. که چیرې تاسو سره ډیټا مثلا په بل کالم کې وي همغه کالم همغه سیل نه شروع تر
اخرنی کالم اخرنی ادرس پورې به تاسې هغه څنګه کوي انتخاب به کوي ورته وبلیکئ. دا زه کلوز کوم اوس بیرته راځو خپل اکسل ته. دې ځای نه به بیرته راشو. زه راځم دې دپاره یو بټن راخلم. ګورئ دلته راځو زه به راشم ډیولپر ته. ډیولپر کې چې کوم دی دلته به انزرټ باندې کلیک وکړو. انزرټ نه وروسته به زه یو بټن ډرا کړم داسې. دا بټن مې ډرا کړله. دې بټن کې چې کوم دی دلته راغلی ګوره سپین ویل دا به انتخاب کوئ. کله مو چې دا انتخاب کوو اوس تاسې راشئ دې خوا ته وګورئ. کله چې په دې بټن کلیک کوو ګوره سپین ویل تاویږي. ګورئ ما ته یې نوم څه راکړه بصیر. همدارنګه بیا په بټن کلیک کوم منګل. دلته ګوره په میسج کې هم منګل دی هلته هم منګل. بیا په دې باندې کلیک وکړئ تاسې وګورئ حامد دلته هم حامد دی. نو په دې طریقې سره کولی شو دغه بټن که رینیم کوئ رایټ کلیک وکړئ دلته چې دی رینیم کوئ دا فرض مثال زه ورته لیکم چې سټارټ دا مې ولیکه ورته. نو په دې طریقې سره چې دې باندې کلیک کوئ هر ځل به تاسو ته قرعه کشي نوم راځي. که چېرته تاسو وایئ چې نه زه غواړم دې کې نومونه اضافه کوم ګورئ فرضاً دلته زه یو څو نومه اضافه کوم. مثلا لیکم چې شاکر خالد فرید رشید دا مې ولیکل. دې ځای نه چې دی دغه نمبر هم ډرېګ کړه چې داسې اضافه راشي. ګوره څوم 14مه پورې شو. دې لپاره به تاسې څه کار وکئ. لومړی خو به راشئ دلته رایټ کلیک وکړئ. د کوډ کې هم چې کوم دی تاسې به د ماډیول ته راشئ. ماډیول ته چې راغلی دا به هم تاسې څنګه کوئ دې ځای نه بي څو به یې کوئ دا به بي 14 کوئ. بي 14 دا مو 14 انتخاب کړو. بیرته به راشئ دلته چارت. په چارت باندې به کلیک وکئ. په چارت باندې مو چې کلیک وکړ دلته به چارت ډیزاین ته راشئ. په دې ځای کې چې دی سلیکټ ډیټا باندې به کلیک وکئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړو ګوره دا C12 دی دا به C14 انتخاب کوئ ورته 14 اوکې. کله چې اوکې کې ګوره هغه نور نومونه هم پکې څنګه شو اضافه شو. ګوره که زه وګورم رشید فرید خالد شاکر دغه نومونه چې دی ما اضافه کړ. اوس چې په سپین بټن باندې کلیک کوئ تاسې وګورئ اتومات به تاسو ته هماغه نوم درکوي. کوم یو ګورئ خالد. همدارنګه بیا سټارټ باندې کلیک کوئ وګورئ نوم یې څه درکړه بصیر. همداسې هر ځل چې په سټارټ باندې کلیک کوئ تاسو ته به دغه نوم چې دی همدغه ځای کې تاسو ته درکوي. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دغه کم کوډ چې ما کاپي کړ د دې دا به تاسو ته په یو فایل کې پروت وي. لینک به یې تاسو سره شیر کړم. بیا به زموږ د ټلیګرام چینل نه تاسې ډاونلوډ کړئ همدغه کوډ او کاپي به یې کړئ. خپل په ایکسل شیټ کې به یې په دغه کومه طریقه چې ما پیسټ کړ په همدې طریقه به یې پیسټ کړئ. مننه خوشحاله اوسئ.